د غربخت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د مهالویش سره سم د 11 ټولګي د ریاضي نوبت دی. په تیر ساعت کې مو د بیضوي په معادله باندې خبرې کړې وې، د هغې بیضوي په معادله باندې چې مرکز یې د وضعیه کمیاتو په مبدا کې واقع وي. ویلې مو چې که چیرې د بیضوي مرکز د وضعیه کمیاتو په مبدا کې واقع وي نو معادله یې x مربع پر a مربع جمع y مربع پر b مربع مساوي کېږي له 1 څخه. او یا بیا په دې کې مو دوه حالتونه پېژندلي وو چې که محراکونه د x په محور واقع وي او یا محراکونه د y په محور باندې واقع وي. په دې معادلو باندې مو خبرې کړې وې. نن ورځ د هغې بیضوي معادله باندې خبرې کوو چې مرکز یې په یوه کیفي یا اختیاري نقطه کې وي. د هغې بیضوي معادله چې مرکز یې اختیاري نقطه کې واقع وي. د هغې بیضوي معادله چې مرکز یې اختیاري نقطه کې واقع وي، یعنې د بیضوي مرکز مبدا کې واقع نه دی بلکې په یوه اختیاري نقطه لکه h کا نقطه کې د بیضوي مرکز پروت وي. c سنټر د بیضوي مرکز ښیي په کوم ټکي کې واقع دی؟ په h او k په دې نقطه کې د بیضوي مرکز واقع دی. معادله یې کوم شکل لري؟ لومړی که دلته د بیضوي یوه معادله په نظر کې د بیضوي یو شکل په پام کې ونیول شي، دا د وضعیه کمیاتو سیستم شو. د x او y محورونه دي او د وضعیه کمیاتو د محورونو مبدا ده. په دې ځای کې فرض کړئ د یوې بیضوي مرکز واقع دی او د بیضوي محراکي محور چې دی دا د x محور ته موازي وي. فرض کړئ دلته یوه بیضوي لرو، دا یوه بیضوي ده. د دغې بیضوي محراکي محور یا لوی قطر چې دی دا د x محور ته موازي دی او مرکز چیرته واقع دی؟ د بیضوي مرکز c h k نقطه کې پروت وي. د c له نقطې څخه یو عمود د x محور ته وکاږئ. دغه فاصله یعنې د o له مرکز نه د o له مبدا څخه تر دې ځای پورې دا ټوله فاصله h ده او یو عمود د y محور ته تیروو د مرکز څخه. دغه فاصله په k باندې ښیو د o نه تر دې ځای پورې. دا فاصله k شوله، یعنې د بیضوي مرکز په h k کې واقع دی او محراکي محور یا د بیضوي لوی قطر د x محور ته موازي دی. یعنې په دې معادله کې هم دوه حالتونه دي. یو هغه بیضوي ده چې محراکي محور یا اطول قطر یې د x محور ته موازي وي. د دغه ډول بیضوي معادله x منفي h کل مربع پر a مربع جمع y منفي k کل مربع پر b مربع مساوي کېږي له 1 سره. دا د بیضوي معادله ښیي. او بل هغه حالت دی چې د بیضوي محراکونه د y محور ته موازي وي. د هغې بیضوي معادله یعنې دا د کومې بیضوي معادله ښیي؟ یعنې دلته محراکي محور
یا لوی کوتر محراکی محور یا لوی کوتر د اکس محور ته موازی دی ځکه چې هغه تیر چې مرکز یې په مبدا کې و هلته مو ویل چې محراکي محور یا لوی کوتر د اکس پر محور پروت دی چې مرکز یې په مبدا کې وي دلته محراکي محور د اکس محور ته څنګه دی موازي دی په دې ځای کې یوه بله بیضوي په نظر کې نیسو عمودي بیضوي په پام کې ونیسئ یا هغه بیضوي چې لوی کوتر یې یا محراکي محور یې د اکس محور د وای محور ته موازي وي فرض کړئ دا د بیضوي اتوال یا لوی کوتر شو دا بیضوي په نظر کې ونیسئ د دغې بیضوي معادلې ته راځو مرکز یې په کوم ځای کې پروت دی په اچ او کا کې سی اچ کا یعنی د مرکز نه که یو عمود د اکس محور ته وکاږو دا فاصله په اچ باندې ښیو او که یو عمود د وای محور ته تیر کړو دا فاصله په کا باندې ښیو سی اچ کا باندې وښیئ محراکي محور یې د وای محور ته موازي دی اف زبر د دغې بیضوي معادله بیا کوم شکل لري د دې بیضوي معادله اکس منفي اچ کل مربع پر بی مربع جمع وای منفي کا کل مربع پر ا مربع مساوي کېږي له یوه سره دا د هغې بیضوي معادله راښیي چې محراکي محور یا لوی کوتر یې د وای محور ته موازي وي لوی کوتر یې د وای محور ته موازي وي د دې بیضوي معادله نو دغه دوی معادلې ضرور دي اوس په دغو معادلو کې څه ډول کولی شو چې د دې معادلو څخه د بیضوي بېلابېل ټکي لکه محراکونه راسونه همدې ترتیب سره نور مرکز او نور جزئیات ورڅخه څه ډول پیدا کولی شو دواړه معادلې په نظر کې نیسو د دې معادلو ثبوتونه ډېر اوږده دي نو له همدې کبله یې د ثبوتونو د ترسره کولو څخه صرف نظر کوو ګران زده کوونکي د یوازې د معادلې فارمول د بیضوي د معادلو فارمولونه او دغه کوم ټکي چې دلته اوس ښیو د دې یادول اړین دي راځو د دواړه معادلو ته لږ وضاحت ورکوو فرض کړئ دلته د هغه بیضوي لومړی په نظر کې ونیسئ چې مرکز یې په اختیاري نقطه کې پروت وي او محراکي محور یا لوی کوتر یې د اکس محور ته څنګه وي موازي وي لوی کوتر د بیضوي د اکس محور ته موازي دی داسې یوه بیضوي په نظر کې نیسو دا فرض کړئ بیضوي ومنئ د بیضوي مرکز چیرته واقع دی سی اچ کا کې مرکز واقع دی سی دغه فاصله اچ او دغه ځای په کا باندې ښیو فاصله همیشه د وضعیه کمیاتو له مبدا څخه نیول کیږي یعنی د او نه تر دې ځای پورې دا ټوله فاصله اچ ده او د او نه تر دې ځای پورې فاصله په کا باندې ښیو د دې بیضوي محراکونه څه ډول پیدا کولی شو د مرکز مختصات به چیرته واقع وي مرکز مختصات سی اچ کا دا د بیضوي د مرکز مختصات شول د محراکونو مختصات پیدا کوو د محراکونو مختصات
د بیضوي خو دوه محراقه لري یو محراق دلته که وښیو دا د بیضوي محراق دی محراق همیشه په لوی کوتر د پاسه واقع کیږي اپ او اپ زبر د بیضوي محراقونه دي د اپ د نقطې مختصات څنګه پیدا کوئ د اپ د نقطې مختصات چې پیدا کوئ وینئ د ایکس په محور د مرکز نه تر محراق پورې فاصلې ته څه ویل کیږي سی ورته وایي نو دا ټوله فاصله د ایکس په محور باندې له مبدا څخه ټوله فاصله به څومره شي وینئ د او نه تر دې ځایه پورې فاصله ایچ ته او د مرکز نه بیا تر دې ځایه پورې فاصله سی ده نو د دغې نقطې مختصات به څومره شي د ایکس په محور ایچ جمع سی د دې نقطې د دغه محراق مختصات چې پیدا کوئ د ایکس محور ایچ جمع سی یعنی یو محراق به چیرته واقع وي ایچ جمع سی که د همدغه اپ له نقطې څخه داسې یوه موازي کرښه د وای محور ته راتېره کړو د وای محور په کوم ټکي باندې قطع کوي په کا باندې نو اپ محراق یو محراق په ایچ جمع سی کا او دویم محراق په چیرته واقع وي اپ زبر محراق ته راځو وینئ د اپ زبر د محراق څخه دغه فاصله د او نه تر دې ځایه پورې فاصله پیدا کوئ ټوله فاصله د او نه تر مرکز پورې ایچ ته د سی او د مرکز او د محراق په منځ کې فاصله سی ده نو دغه فاصله ټوله فاصله ایچ شوله دغه منځ کې فاصله سی ده د او نه تر دې ځایه پورې دغه فاصله چې پیدا کوئ څه وکوئ د ټولې فاصلې ایچ نه به دغه د سی فاصله کمه کوئ نو ایچ منفي سی او د وای په محور باندې نقطه یا فاصله کا ده نو د محراقونو مختصات محراقونه چیرته واقع دي ایچ جمع سی کا او ایچ منفي سی کا بل د راسونو یا د ای زبر مختصات پیدا کوو د بیضوي د راسونو یا د لوی کوتر انجامونه به چیرته واقع وي ای او ای زبر پیدا کوو وینئ ای دغه راس ته ویل کیږي او دلته فرض کړئ دا په ای زبر باندې تر ای پورې چې فاصله پیدا کوئ تر مرکز پورې د ایکس په محور باندې فاصله تر مرکز پورې فاصله څومره ده ایچ ته د مرکز نه بیا تر ای پورې فاصله څومره وي دا په کوچنی ای باندې ښیو د لوی کوتر نیمایي اوږدوالی دی نو د ای راس به چیرته واقع وي ایچ جمع ای کا او بل راس به چیرته واقع وي ای زبر د ای زبر راس هغې خواته ای ور جمع شوله ای زبر راس چې پیدا کوئ د ټولې فاصلې ایچ نه به ای څنګه کوئ منفي کوئ د ای زبر راس چیرته واقع دی په ایچ منفي ای کا کې واقع دی ایچ منفي ایچ جمع ای کا ایچ منفي ای کا دا د بیضوي د لوی کوتر د انجامونو مختصات شول بل راځو د بی زبر مختصات پیدا کوو یا د بیضوي د کوچني کوتر انجامونه پیدا کوي د بی او بی زبر مختصات څنګه پیدا کوئ وینئ بی او بی زبر د بیضوي کوچني کوتر ته ویل کیږي او کوچنی کوتر هغه کوتر دی چې د بیضوي په مرکز کې پر لوی کوتر باندې عمود وي یا محراقي فاصله عموداً نیمایي کړي دغه ټکي ته بی وایو او دې لاندې نقطې ته څه وایو دې ته بی زبر وایو د بی د نقطې مختصات څنګه پیدا کوئ وینئ د بی له نقطې څخه یو عمود تیر کوئ د ایکس محور په کوم ټکي باندې قطع کوي په ایچ باندې نو د بی د نقطې مختصات چې پیدا کوئ ایچ د وای محور ته یو کرښه داسې تیروو د وای په محور تر دې ځایه پورې فاصله کا ده او د دې نه پورته دغه فاصله دا د بیضوي د کوچني کوتر نیمایي اوږدوالی ښیي یعنې دې فاصلې ته څه ویلی شو بي ویلی شو نو د دې نقطې مختصات ایچ کا جمع بي یو راس به یا د کوچني کوتر انجام به چیرته واقع وي په ایچ
کا جمع بی او بل وی چیرته واقع وي د بي زبر لپاره و اچ کا منفي بي دا د بي او بي زبر مختصات شول. په همدې ترتیب سره د بیضوي د لوی کوتر اوږدوالی چې پیدا کوی لوی کوتر هماغه خبره ده ای زبر اوږدوالی څومره وي 2 د کوچني کوتر اوږدوالی څومره وي 2 بي سره مساوي دی یعنې نور ټکي هماغه د تیرې معادلې په څېر دي د لوی کوتر ټول اوږدوالی 2 دی د کوچني کوتر ټول اوږدوالی یعنې بي بي زبر مساوي کېږي له 2 بي سره د محراکونو ترمنځ فاصله 2 سی سره مساوي کېږي د دواړو محراکونو ترمنځ فاصله عین المرکزیت هماغه خبره ده ای مساوي سی پر ای یا ای مساوي کېږي یو منفي بي مربع پر ای مربع د اجازه لاندې دغه ټکو د بیضوي معادله باید یاد شي او د دغو ټکو د مرکز د محراک د راسونو د لوی او کوچني کوتر انجامونو پېژندنه دا به زده کوونکي په یاد ولري. بیا په مثالونو کې په دې باندې کار کېږي. بل راځو د هغې بیضوي معادله تشریح کوو چې د لوی کوتر یا محراکونه یې د وای محور ته موازي وي. د بیضوي لوی کوتر یا محراکونه د وای محور ته موازي وي. فرض کړئ دا د وضعیه کمیاتو سیستم دی ایکس وای محورونه دي دلته مبدا ده. د بیضوي اطول کوتر یا لوی کوتر کوم محور ته موازي دی دا ځل د وای محور ته. داسې یوه بیضوي په پام کې ونیسئ. فرض کړئ دا یوه بیضوي ده عمودي بیضوي بعضو کتابونو کې دې ته وایي عمودي یعنې دغه اطول کوتر د ایکس پر محور عمود دی. د دې بیضوي مرکز هم اچ کا کې پروت دی اچ کا مرکز یعنې تر دې پورې فاصله اچ ته او د دې نه داسې یوه کرښه تېره کړو دا فاصله دغه ټکی په کا باندې ښه یعنې د او نه تر دې نقطې پورې فاصله د وای په محور کا ده. د دې بیضوي مهم ټکي څه شی دي یوې د مرکز مختصات دي. د دغې بیضوي مرکز چیرته پروت وي سی اچ کا نقطه کې مرکز واقع دی. بل د بیضوي د محراکونو مختصات دي د محراکونو مختصات دي. دوه محراک دي په بیضوي کې دا فرضاً د بیضوي یو محراک وښیئ اپ دا یې اپ زبر وښیئ. د دې مختصات چې پیدا کوئ د اپ د محراک وینئ د اپ د نقطې څخه یو عمود سیده د ایکس محور ته تېر کړئ. د ایکس محور په کوم ټکي باندې قطع کوي په اچ کې. نو د محراک مختصات داسې لیکلی شو چې یو محراک اچ د وای مختصا پیدا کوو د اپ نه داسې یو عمود تېر کوي د وای محور ته دغه نقطه حاصلېږي. دا ټوله فاصله اوس پیدا کوي د وای په محور د او نه تر دې کا نقطې پورې فاصلې ته مو څه ویلی کا. د دې ځای نه دغې فاصلې ته دا فاصله که وګورئ دا د مرکز او محراک ترمنځ فاصله ده. د مرکز او محراک ترمنځ فاصله څومره وي په سی باندې ښودلی کېږي. نو ټوله فاصله به تر دې نقطې پورې څومره شي کا جمع سی. نو د بیضوي محراک به چېرته واقع وي اف اچ کا جمع سی او دویم محراک یا اف زبر چې پیدا کوئ هغه به څنګه پیدا کوئ اچ دا بیا کا جمع سی شو دا بیا کا منفي سی ولیکئ. نو د بیضوي د محراکونو مختصات اچ کا جمع سی او اچ کا منفي سی. بل د ای زبر مختصات پیدا کوو یعنی د لوی کوتر انجامونه یا د بیضوي راستونه څنګه پیدا کوئ. د ای زبر دې ځای ته وګورئ دا د ای راست شو او دلته د ای زبر راست دی. د ای د راست څخه نقطې څخه یو عمود د ایکس محور ته تېر کړئ ایکس محور په اچ یا د ایکس په محور مختصا اچ ته د وای محور ته چې داسې عمود تېر کړئ تر دې ځایه پورې فاصله کا ده. د کا نه بیا تر دې ټکي پورې دا فاصله د بیضوي
د لوی کوتر نیمایي اوږدوالي سره برابره ده چې دې ته A لیکلی شو. یعنی د A راز څنګه پیدا کولی شئ؟ H د دې ځای نه X محور باندې مختصر H د Y په محور کا جمع A او بل راز به چېرته واقع وي فرضاً A دا A وښیي د دویم به A زبر وښیو په H او کا منفي A کې واقع دی. دا د A او A زبر مختصات شول. په همدې ترتیب د B زبر مختصات یا د کوچني کوتر د انجامونو نقطې څنګه پیدا کولی شو؟ د B زبر مختصات پیدا کوو. د B راس وینئ دلته دغه د بیضوي کوچنی کوتر راښیي. دا فرضاً B زبر شو دا B ده. د B مختصات چې پیدا کوئ داسې به یو عمود د B له نقطې څخه د X محور ته تیر کړئ. د O نه تر دې H پورې فاصله څومره ده؟ دا H فاصله ده او دغه فاصله که وګورئ دا د بیضوي د کوچني کوتر نیمایي اوږدوالی یعنې B راښیي. نو د B راز به چېرته واقع وي؟ په H جمع B کا H جمع B کا او د B زبر راز چېرته واقع دی؟ په H منفي B کا. په دې نقطو کې د بیضوي د B او B زبر مختصات پراته دي. د لوی کوتر اوږدوالی هماغه مخکینۍ خبره ده 2A، د کوچني کوتر اوږدوالی 2B او د محراقونو ترمنځ مسافه 2C سره مساوي وي. عین المرکزیت هماغه د مخکې په څېر باندې E مساوي C پر A او یا یو منفي B مربع پر A مربع د جذر لاندې دې حالت سره مساوي دی. که چیرې د بیضوي مرکز په اختیاري نقطه کې واقع وي، که د بیضوي لوی کوتر د وای محور ته موازي وي نو محراقي محور هم د وای محور ته موازي دی او کوچنی کوتر به د X محور ته موازي وي. هغه بله بیضوي کې چې لوی کوتر د X محور ته موازي و په هغې کې هم همدغه خبره کولی شو. یعنی د بیضوي د مثالونو څخه بیا موږ کولی شو چې دغه ټکي په اسانۍ سره وپېژنو. فرض کئ د یوې بیضوي معادله لیکل شوې ده چې X منفي 1 کل مربع پر 16 جمع Y جمع 2 کل مربع پر 9 مساوي کېږي له 1 سره. دا د بیضوي معادله ده. په دې معادله کې دا د کومې بیضوي معادله ده؟ دا د هغې بیضوي معادله ده چې مرکز یې په مبدا کې نه دی، په اختیاري نقطه کې مرکز واقع دی. مرکز یې په H او K کې واقع دی. دا X سره چې کوم قیمت لیکلی وي دې قیمت ته به علامې ته به یې تغییر ورکړی، دا د H قیمت ښیي. او دا Y سره چې کوم قیمت جمع یا تفریق کړی د دې علامې ته دا به د K پر ځای لیکئ. یعنی مرکز به دې بیضوي څنګه ټاکئ؟ X سره منفي 1 لیکل شوی، مرکز به دلته 1 ولیکئ، علامې ته دې تغییر ورکوئ. Y سره څو لیکل شوی؟ مثبت 2، د دې علامه به بدلوئ یعنی منفي 2. یعنی د دې بیضوي مرکز په 1 او منفي 2 کې واقع دی. لوی کوتر کومه ځانګړنه لري؟ د دې بیضوي لوی کوتر یعنی د X مربع یا په لنډ ډول د X مخرج لوی دی. د X مخرج لوی وي، لوی کوتر د X محور ته موازي دی. لوی کوتر د X محور ته موازي دی. خو که چیرې بیا د همدغې بیضوي فرض کړئ همداسې بیضوي معادله وي چې X مربع پر 16 جمع Y مربع پر 9 مساوي کېږي له 1 سره. په دې بیضوي کې بیا اوس د دې بیضوي مرکز چېرته واقع دی؟ په مبدا کې واقع دی. دلته بیا داسې وایي چې لوی کوتر د X په محور پروت دی یا د X په محور واقع دی. دلته به وایي چې لوی کوتر د X محور ته موازي دی.
یعنې موازي هغه وخت کې وایي چې مرکز یې په اختیاري نقطه کې وي. دا ټکي د کانکور لپاره د کانکور کې اکثره دا ډول نقطې ډېرې راځي. د دې بیضوي معادله یې لیکلي وي چې لوی قطر کومه ځانګړتیا یا کوم خاصیت لري. د پردن لیکل شوی وي چې لوی قطر د ایکس محور ته موازي دی، د وای محور ته موازي دی، د ایکس په محور پروت دی، د وای په محور پروت دی. که بیضوي مرکز په مبدا کې و نو لوی قطر د ایکس په محور پروت دی یا محراکونه د ایکس په محور د دې بیضوي پراته دي او کوچنی قطر د وای په محور پروت دی. د دې بیضوي لوی قطر یا محراکونه یا محراکي محور د ایکس محور ته موازي دی او کوچنی قطر یې د وای محور ته موازي دی. ګرانو زده کوونکو، د 11م ټولګي د فزیک د مضمون نوبت دی. په تیر ساعت کې مو د دوه قوو د دوه مطلقي قوو د محصلې په فارمول باندې بحث کړی و چې که چیرې اف یو او اف دوه قوې وي او د قوو ترمنځ د الفا یوه زاویه وجود ولري نو محصله یې څنګه پیدا کوو؟ آر مساوي کېږي له اف یو مربع جمع اف دوه مربع جمع دوه اف یو ضرب اف دوه ضرب کوساین الفا. د دې رابطې ثبوت مو ترسره کړی و او پکې یو مثال مو هم حل کړی و. په دې برخه کې مې یو مثال باندې کار کړی و. که څه هم په کتاب کې د دې برخې ډېر مثالونه نه دي راخیستي، یو بل مثال پکې حل کوو. یو مثال شوی و تیر ساعت کې، یو بل مثال د دې کتاب سوال دی چې که چیرې د اف یو قوه 4 نیوټنه وي، اف دوه مساوي 5 نیوټنه او د قوو ترمنځ زاویه 45 درجې وي، نو محصله قوه یې پیدا کړئ. محصله قوه داسې پیدا کوو چې آر مساوي کېږي اف یو مربع جمع اف دوه مربع جمع دوه اف یو ضرب اف دوه ضرب کوساین الفا د جذر لاندې. په دې کې به قیمتونه وضع کړئ. آر مساوي کېږي اف یو پر ځای 4 مربع واحد یې پرېږدو وروسته بیا نیوټن ورسره لیکو. اف دوه پر ځای 5 مربع جمع دوه ضرب اف یو پر ځای 4 اف دوه پر ځای 5 ضرب کوساین 45 کوساین 45 درجو دوه د جذر لاندې تقسیم پر دوه دی. کوساین 45 درجو څو سره مساوي وي؟ له دوه د جذر لاندې پر دوه سره. دا اوس ساده کوو. آر مساوي کېږي 4 چې مربع کوي 16 5 مربع 25 جمع دا دوه یې د 2 سره ختم 4 ضرب 5 شل ضرب دوه د جذر لاندې د 2 مربع جذر لیکو. د کتاب کې چې څنګه دا سوال حل کړی د 2 مربع جذر 1.4 دی تقریبا 1.4 د جذر لاندې. آر مساوي کېږي له اول باید ضرب ترسره شي 16 جمع 25 جمع شل په دې کې ضرب کوي. شل داسې کوو دا یو صفر درې لرې کوو اشاریه ښي طرف ته یوه خانه وخوځوئ 14.14 چې په 2 کې ضرب کوي 28.28 د جذر لاندې. دا سره جمع کوي 16 او 25 څو کېږي دا 41 او 28 به 9.28 د جذر لاندې. د 9.28 مربع جذر تقریبا 8.2
دوادرش اتونه لږ زیات دی ځکه موږ پوهېږو چې د 40 مربع جذر پوره اته وي نو د 9 مربع جذر اتونه لږ زیات یعنې 8.32 نیوټنه دا د دواړو قوو محصله قوه شوله. یا بل مثال په نظر کې نیسو فرض کړئ دوه قوې راکړل شوي دي دوه قوې دي مقدارونه یې اپ1 مساوي اپ2 مساوي 3 د جذر لاندې ډاین دوه قوې دي مقدارونه یې څومره دي 3 تحت جذر ډاین دي او د قوو په منځ کې زاویه 10 درجې وجود لري محصله قوه پیدا کړئ د دواړو قوو مقدارونه مساوي دي هره یوه قوه 3 د جذر لاندې ډاین سره مساوي ده ار مساوي کیږي محصله قوه مساوي کیږي له اپ1 مربع جمع اپ2 مربع جمع 2 اپ1 ضرب اپ2 ضرب کوساین الفا د جذر لاندې اربع مساوي شي له اپ1 مربع کوي اپ1 قوه څومره ده 3 د جذر لاندې مربع جمع اپ2 قوه 3 د جذر لاندې مربع جمع 2 ضرب اپ1 پر ځای 3 د جذر لاندې اپ2 پر ځای هم 3 د جذر لاندې ضرب کوساین د 10 کوساین د 10 درجو څومره وي 3 د جذر لاندې پر 2 3 تحت جذر پر 2 دا ټول د جذر لاندې نیسو د ار قوه مساوي کیږي 3 د جذر لاندې دا چې مربع کوي د دې مربع له جذر سره ختمیږي یعنې دا به 3 شي جمع دا اول دا مربع جذر سره ختم 3 جمع دلته 2 له 2 سره ختم شول 2 او 2 ختمیږي 3 د جذر لاندې ضرب 3 د جذر لاندې ضرب 3 د جذر لاندې دا 28 د جذر لاندې 28 د جذر لاندې ټول تر جذر لاندې دا به مساوي شي 3 جمع 3 9 جمع د 28 مربع جذر 15.څو فرض کړئ 5 نه لږ څه زیات دی فرض کړئ 15.2 وښیه یا 15.1 دومره پروا نه کوي دا چې سره جمع کوئ 9 جمع 5 14.2 د جذر لاندې تقریبا 3.څو دومره ډاینه محصله قوه کې یا که دلته همداسې پرېږدئ 3 جمع 3 وبښئ دلته غلطي شوې ده 3 جمع 3 څو کېږي 3 جمع 3 شپږ جمع داسې لیکلی شو 3 جمع 3 شپږ جمع 28 ولیکئ چې 9 ضرب 3 ضرب 3 د جذر لاندې په دې ترتیب هم لیکلی شي یا داسې پرېږدئ چې شپږ جمع 3 مربع 9 ضرب 3 28 د جذر لاندې ټول تر جذر د دې جذر ساده کول بیا د ریاضي لږ پیچلې عملیه ده دومره اړتیا ورته نشته ده یا شعري ولیکئ تر همدې ځایه پورې محصله قوه پرېږدئ پروا نه کوي دا د قوو د محصلې پیدا کولو فارمول اوس راځو په دې فارمول کې یو شمېر نور حالتونه لرو دا د مطلقي قوو د محصلې فارمول باندې یو څو ټکي ښیو یوه مناقشه یا په دې فارمول باندې یوه څېړنه یا یو بحث او مباحثه ترسره کوو الف که چیرې د قوو ترمنځ زاویه 0 درجې شي که چیرې د اپ1 او اپ2 قوو ترمنځ زاویه 0 شي نو قوې یو د بلې سره موازي او همجهت کیږي که چیرې د قوو ترمنځ زاویه 0 شي نو قوې یو د بل سره موازي او همجهت دي یعنی دلته د اپ1 قوه لرو فرض کړئ
دا د اپ یو قوه ده او دا هم د اپ دوه قوه وي اپ یو او اپ دوه قوې دا کله چې دوی قوې موازي و هملوري وي نو موږ وایو چې د قوو په منځ کې زاویه څومره ده زاویه 0 درجې ده په دې وخت کې د محاصله قوې فارمول دغه شکل غوره کوي چې r یعنې محاصله قوه مساوي کیږي له اپ یو جمع اپ دوه سره یعنی که د قوو ترمنځ زاویه 0 وي یا قوې په شکل کې درکړې وي خو دا قوې یو له بل سره موازي و همجهت وي نو محاصله قوه چې پیدا کوئ دواړه قوې به څنګه کوئ قوې به سره جمع کوئ قوې یو د بل سره جمع کیږي لکه د بیلګې په توګه دوه قوې راکړې دي که د اپ یو قوه 10 نیوټنه وي اپ دوه مساوي 9 نیوټنه وي او د قوو ترمنځ زاویه د الفا زاویه 0 درجې وي نو محاصله قوه پیدا کړئ وینئ که د قوو منځ کې زاویه 0 درکړې وه محاصله یې لنډه پیدا کوئ قوې به سره جمع کوئ r مساوي کیږي له اپ یو جمع اپ دوه دا مساوي کیږي له د اپ یو قوه څومره ده 10 نیوټنه اپ دوه 9 نیوټنه دواړه به سره جمع کوي څومره کیږي 19 نیوټنه کیږي 19 نیوټنه دا یې محاصله قوه شوله ب دویمه خبره که چیرې د قوو په منځ کې زاویه 90 درجې وي د قوو ترمنځ زاویه 90 درجې وي نو په دې وخت کې قوې یو پر بل باندې عمود دي بې حالت که راواخلو که د قوو په منځ کې یعنې الفا مساوي څومره وي 90 درجې وي یعنې قوې متعامد وي یا یو پر بل باندې عمودي وي نو محاصله قوه یې څنګه پیدا کیږي دا د اپ یو قوه او دا هم اپ دوه قوه ده دواړو قوې یو پر بل عمود دي یعنې زاویه یې 90 درجې ده دلته د محاصله قوې لپاره د پیثاغورس د قضیې نه کار اخیستل کیږي r مساوي کیږي له اپ یو مربع جمع اپ دوه مربع د جذر لاندې دواړه قوې هره قوه به مربع کوي سره جمع به یې کوي او مربع یا دویم جذر به یې ونیسئ په دې ترتیب محاصله قوه لاسته راځي لکه د بیلګې په توګه دوه قوې درکړې دي د اپ یو قوه مساوي ده له 3 ډاین سره د اپ دوه قوه مساوي ده له 4 ډاین سره او د قوو په مابین کې زاویه 90 درجې ده محاصله قوه یې پیدا کړئ نو r مساوي کیږي له اپ یو مربع 3 مربع اپ دوه پر ځای 4 مربع د جذر لاندې دا به مساوي شي 3 چې مربع کوي 9 4 مربع 14 9 جمع 14 د جذر لاندې 9 جمع 14 15 مربع جذر څومره کیږي 15 کیږي 15 ډاینه محاصله قوه به د 15 ډاین سره مساوي جیم یا دریم حالت که چیرې د قوو ترمنځ زاویه 180 درجې شي که د قوو په منځ کې د الفا زاویه څومره شي دا 180 درجې وي نو قوې یو د بلې سره مخالف الجهت دي قوې موازي خو مخالف الجهت دي مخالف لوري به قوې لري یعنې قوې به دغسې وي دا د اپ یو قوه شوله او دا د اپ دویمه قوه ده کله چې قوې موازي او مخالف الجهت شي یعنې د قوو منځ کې زاویه 180 درجې درکړې وي نو r یا محاصله قوه چې پیدا کوئ محاصله قوه د دواړو قوو له تفاضل سره مساوي ده r مساوي کیږي له اپ یو منفي اپ دوه
قوې به له یو بل څخه کموئ، منفي کوئ به یې سره. په منفي کولو کې به همیشه د لویې قوې څخه هغه کوچنی مقدار چې لري کوچنی قوه به ترې منفي کوئ تر څو محصله موږ ته مثبته په لاس راشي. او که دواړه قوې په دې حالت کې سره مساوي وي، F1 او F2 قوې مساوي وي، بیا محصله قوه صفر کېږي. او د محصله قوه چې صفر شي په دې وخت کې جسم د تعادل حالت اختیاروي چې بیا په تعادل کې وایو. فرض کې د بیلګې په توګه دوه قوې راکړل شوي دي. د F1 قوه مساوي ده 11 نیوټنه، د F2 قوه مساوي ده له 20 نیوټن سره، او د قوو ترمنځ زاویه 180 درجې ده. محصله قوه یې پیدا کړئ. R مساوي کېږي له F1 منفي F2، یعنی یا دلته وایي F2 منفي F1 ولیکو، F2 منفي F1 ځکه دوهمه قوه تر لومړۍ قوې لویه ده. 20 نیوټن منفي 11 نیوټنه مساوي کېږي له 9 نیوټن سره. او که دواړه قوې مساوي وي، فرض کې د F1 قوه 10 نیوټنه وي، د F2 قوه هم 10 نیوټنه وي، نو محصله قوه یې صفر کېږي چې قوې مخالف الجهت وي. او که دواړه قوې مساوي وي د مقدار له مخې او جهتونه یې هم جهت وي، بیا یې سره جمع کوئ. مثال 10 نیوټنه 10 نیوټنه دوې قوې لرو، د جمع حاصل به بیا 20 نیوټنه شي چې زاویه صفر ښودلې وي. بل یو حالت چې دا په کتاب کې نشته دی، که داسې ذکر کړو دال که دوه قوې د مقدار له پلوه مساوي وي، F1 او F2 دواړه قوې سره مساوي وي، چې مساوي وي دواړه قوې په یوه F باندې وښیئ. F1 او F2 قوې د مقدار له نظره مساوي دي، په یو F کې ښیو، او الفا یوه کیفي زاویه وي، یعنی هر څومره زاویه چې مشخصه یې نه ښیو چې دومره درجه، هر څومره زاویه چې وي. دوی قوې دي د مقدار په لحاظ سره مساوي دي، او ترمنځ یې د الفا یوه کیفي زاویه جوړه شوې ده. کولی شئ په هغه تېر یا عمومي فارمول چې کوم دی په هغې محصله پیدا کړئ، او یا کولی شئ R مساوي کېږي له په دې فارمول محصله پیدا کړو. R مساوي کېږي له 2F ضرب کوساین د الفا پر 2F ضرب کوساین الفا پر 2. دې رابطې په واسطه کولی شو چې محصله پیدا کړو. د F قوه F څخه مطلب F1 F2 دی، دلته د قوو مقدار مظهره یوه قوه چې وښیو. زاویه به ورته نیموئ، د هغه نیمایي زاویې کوساین څنګه کېږي هغه په نظر کې نیول کېږي. لکه د مثال په توګه موږ ښیو چې دوه قوې راکړل شوي دي. یوه قوه ده د F1 او د F2 قوې دي. F1 او F2 قوې مساوي دي له څو سره؟ د F1 او F2 قوې 8 د جذر لاندې نیوټنه دي، او د قوو په منځ کې زاویه څومره جوړه شوې ده؟ 90 درجې زاویه جوړه شوې ده. F1 او F2 قوې هره یوه 8 تحت جذر نیوټنه مقدار لري، او ترمنځ یې 90 درجې زاویه جوړه شوې ده. R څنګه پیدا کوو؟ R مساوي کېږي له 2 ضرب F پر ځای 8 د جذر لاندې نیوټن ضرب کوساین الفا پر 2. کوساین 90 ورته نیمایي کړئ، یعنې کوساین څو 45 درجې. دا مساوي کېږي له 2 ضرب 8 د جذر لاندې نیوټن ضرب کوساین 45. کوساین 45 درجو 2 د جذر لاندې پر 2 وي، 2 د 2 سره ختم. 8 ضرب 2 16 د جذر لاندې، 16 مربع جذر څو وي؟ 4 وي، یعنې د دې دوو قوو محصله څومره کېږي؟ 4 نیوټنه کېږي. بل یوه یادونه دلته اړینه ده، که چیرې دوه قوې مساوي وي، کله چې دوه قوې مساوي وي سره، یعنې د F1 قوه د F2 قوه دا مساوي وي، او ترمنځ یې
یو سلو شل درجې زاویه وجود ولري. که چیرې دوه قوې F1 او F2 یو د بل سره مساوي وي او ترمنځ یو سلو شل درجې زاویه وجود ولري، نو محصله قوه R دا به هم د F1 او F2 له قوو سره مساوي کیږي. که چیرې دوه قوې مساوي مقدارونه ولري او د دوی ترمنځ یو سلو شل درجې زاویه جوړه شوې وي، نو محصله قوه به هم د F1 یا F2 سره مساوي وي. یعنې F1 او F2 چې هر څومره مقدار لري، محصله قوه به هم همدومره وي. لکه د بېلګې په توګه د F1 قوه ده، F1 قوه مساوي کېږي له 18 نیوټنه، F2 قوه هم 18 نیوټنه ده. زاویه یې په منځ کې یو سلو شل درجې ده. محصله قوه به څومره وي؟ پرته له محاسبې موږ ډایرکټ ویلی شو چې محصله قوه به څومره وي؟ 18 نیوټنه به وي. او که پیدا کوئ، اوس دا قوه دا پیدا کوو، ورته R مساوي کېږي له په دې لاندې فارمولې پیدا کوو، ځکه چې قوو مقدارونه مساوي دي. R مساوي کېږي 2F ضرب کوساین الفا پر 2. د R قوه به مساوي شي له 2F 2 ضرب F پر ځای یا F1 یعنې 18 نیوټنه ضرب کوساین څو الفا په 2 چې الفا ځای یو سلو شل دی، سلو شل تقسیم پر 2 یعنې کوساین 80. دا اوس مساوي کېږي 2 ضرب 18 نیوټن ضرب کوساین 80. کوساین 80 درجو څو وي؟ 1 پر 2 وي. کوساین 80 1 پر 2 دی. 2 له 2 سره ختمیږي، مساوي کېږي څو سره؟ له 18 نیوټن سره. وینې محصله قوه د F1 او د F2 له قوو سره څنګه ده؟ مساوي ده. یو وروستی مثال د همدې فارمول مطابق حل کوو. فرض کړئ د F1 او د F2 قوې په خپلو منځو کې سره مساوي دي. F1 قوه مساوي ده له څو سره؟ 15 نیوټنه. F2 قوه 15 نیوټنه ده او د قوو په منځ کې زاویه یو سلو شل درجې ده. محصله قوه یې پیدا کوو. دا ځل هغه فارمول استعمالوو. R مساوي کېږي F1 مربع جمع F2 مربع جمع 2F1 ضرب F2 ضرب کوساین الفا د جذر لاندې. R به مساوي شي F1 مربع یعنې 15 مربع جمع F2 پر ځای 15 مربع جمع 2 ضرب 15 ضرب 15 ضرب کوساین یو سلو شل. کوساین یو سلو شل درجې په دویمه ناحیه کې واقع یو سلو شل درجې سلاتیامن کوساین منفي 1 پر 2 دی، یعنې یو سلو شل درجې به یو سلاتیا منفي 80 په حیث ولیکئ. کوساین یو سلو شلو منفي 1 پر 2 دی. نو R مساوي کېږي 15 چې مربع کوي 15 مربع 15 جمع 2 ضرب یا دغه منفي علامه دلته راولئ. دا منفي علامه مثبت سره ضرب چې نتیجه منفي. دا 2 له 2 سره ختم 15 ضرب 15 منفي 15 د جذر لاندې مساوي کېږي 15 منفي 15 ختم 15 د جذر لاندې. 15 مربع جذر څو کېږي؟ 15 نیوټنه کېږي. وینئ محصله قوه هم د F1 او F2 له قوو سره مساوي شوله. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې د فزیک درس تر همدې ځای پورې